چې د سولې خبرې بریالیتوب ته رسیږي، ځکه طالبان اوس چمتو شوي دي چې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته ورسیږي. امریکایي ورلډ تریوبین ورځپاڼه په یو راپور کې لیکلي 2 کاله کېږي چې جګړه په تدریجي توګه درېدلې ده او طالبان نه دي توانېدلي چې له 2009 کال را په دې خوا منظم ځمکني بریدونه وکړي. داسې ښکاري چې ماتې سره مخ شوي دي. تایید رسنۍ په باور په ځینو لرو پرتو سیمو کې واک د هغو سیمو پر استوګنو پورې تړاو لري، خو د افغانستان لوی ښارونه د طالبانو واکمنۍ نه مني. د طالب وسلوالو لګښتونه پر پرله پسې توګه برابرېږي، خو یوازې په سختو کارونو کې کارول کېږي. د بېلګې په توګه د سړک د غاړې ماینونه ورځپاڼې زیاتوي وسلوال طالبان چې وخت نا وخت پر امریکایي اډو او یا ښارونو بریدونه کوي. په دې کې یوازې هم دوی ته زیان اړوي، نه مخالف لوري ته، ځکه دوی نشي کولی چې امریکایي ځواکونو ته زیان ورسوي. ورلډ تریبیون چې پاتې په 5 مخ کې ده. ورلډ تریبیون ورځپاڼې یا ټکي ته په پام سره د پایلې ته رسېدلی چې واشنګټن غواړي د څو نورو کلونو لپاره د افغانستان ځواک د روزنې او پیاوړتیا لپاره خپل ځانګړي ځواکونه دلته وساتي. ورځپاڼه لیکي طالب مشران هم په دې پوهېږي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره یې واک او ځواک کمزوری کېږي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي چې د پرمختیایي پروژو د پلي کولو پر وړاندې طالبان خنډ دي، ځکه یې ورپسې وسله راخیستې ده. ورلډ تریبیون باور څرګندوي چې د سولې د بریا بل علت چې طالبان به خبرو اترو ته اړ باسي هغه له طالبانو سره سیمه ییز مخالفت ده. هند، ایران، روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې بیا طالبان واک ته ورسیږي. دوی له کابل سره هر اړخیز مرسته کوي. خدمتګار ورځپاڼې لیکنه خدمتګار بیا هم لیکلي چې په تورخم بندر کې د دروازې ایښودو مخه ونیول شوه. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو ځواکونو په تورخم بندر کې د پاکستاني پولیسو د هغه اقدام مخنیوي کړی چې غوښتل د پولې په منځ کې دروازه ولګوي. عام خلک وایي پاکستاني پولیس له تېرې ورځې د دروازې د لګولو په هڅه کې و، خو په تورخم کې افغان سرحدي پولیسو د دروازې د لګولو اجازه نه ده ورکړې. د تورخم ځایي خلک وایي تېر ماښام د دروازې لګولو پر سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ خبرې دې ځای ته رسېدلې وه چې دواړو خواوو د یو بل پر ضد جګړه ایز تیاری ښودلی و. په ختیځ ولایتونو کې د سرحدي پولیسو چارواکي په دې اړه چې پاتې 5 مخکې ده په دې اړه خبر نه کوي، خو ویل کېږي چې د اوس لپاره پاکستان د دروازې لګولو نیت بیرته اخیستی ده. د تورخم ځایي خلک وایي کلونه وړاندې یو ځل پاکستان لوري د اوسپنې یوه جالۍ لګولې وه چې د بارداره موټرو د تګ راتګ له امله له منځه تللې ده. د هغه ځای یو اوسیدونکي ابراهیم خدمتګار ته وویل وړاندې هم پاکستان د دروازې لګولو نیت درلود، خو چا ورته د دې کار اجازه نه ده ورکړې. په تورخم بندر کې له همغې مودې راهیسې چې د دروازې د لګولو اجازه نه ده ورکړل شوې، پاکستاني پولیسو د تړلو کېدو پر وخت د زنځیر په کشولو بندوي. ډېری کسان د پاکستان له لوري د تورخم په بندر کې د دروازې لګول او په یاد بندر او اوښتو پر وخت له افغانانو د قانوني اسنادو غوښتل د ډیورنډ د نامنل شوې کرښې د ناقانوني کېدو هڅې بولي چې پاکستاني چارواکي کوي. هڅه مو کړه په راتلونکې موده کې د دروازې د لګولو او نه لګولو په اړه د سرحدي پولیسو د چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. چې دا هم د خدمتګار له مهمو لیکنو څخه او درنو لیدونکو چې تاسو ته ولوست. او خدمتګار بیا هم لیکلي چې پاکستاني پوځیانو د وژل شوي هندي عسکر سر غوڅ کړی. د هند پوځ ویان جی دیهای فرانس پریس ته ویلي په کشمیر کې پاکستاني پوځیانو د ګډې پولې پر سر د رامنځته شوې نښتې پر مهال د یو وژل شوي هندي سرتېري سر غوڅ کړی او ځان سره یې وړی دی، خو پاکستاني چارواکو یاده ادعا رد کړې ده. په 2013
دریم زیږدیز کال کې په کشمیر کې د پاک هند په ګډي لانجمنې پوله کې اوربند رامنځته شوی و خو له هغه مهال راهیسې د وروستۍ پیښې تر ټولو جدي ګڼل شوې ده د هند د بهرنیو چارو وزیر رنجا متحی ویلي چې د پاکستاني پوځیانو دغه کړنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته سخت زیان واړوي باید وویل شي چې د پاکستان او هندوستان تر جدا کېدو وروسته د دواړو هیوادونو د جګړهمارو په جګړو کې ورته پیښه ډېره تکرار شوې ده دا دوی د خپل منځي جګړو له شواهدو ښکاري چې د دواړو لورو په جګړو کې ډلهیزې وژنې کولی شي له یو بل څخه یې سرونه پرې کول د مخالف لوري عفت ته یې سپکاوی کوم او حتی په زنګو کې کوچني ماشومان وژل افغان وسلوال هم چې تر ډیره په پاکستان کې روزل شوي په دغه هیواد کې د جګړهمارۍ له دود نه په اغېزمنتیا د جګړو پر مهال د مخالف لوري سر په بېرحمانه ډول ترې غوڅوي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې بیلګې نه دي لیدل شوي درنو لیدونکو چې د خدمتګار ورځپاڼې له مهمو څټکو څخه چې تاسو درنو لیدونکو ته مې ولست شهادت ورځپاڼه راخلو چې شهادت ورځپاڼې څه لیکلي دي شهادت لیکل د کرزي اوباما د خبرو مهم ټکي بڅوي افغان چارواکي وایي چې امریکا وغواړي جګړه ختمولای شي خو امریکا د دې لپاره چې په سیمه کې پوځي حضور ته دوام ورکړي قصداً غواړي چې جګړه اوږده کړي د افغانستان حکومت هم د امنیتي موافقې په برخه کې یو لړ نیوکې او ملاحظې لري او افغانستان او امریکا ته د پوځي اډو د ورکولو په بدل کې د اوږدمهالو پوځي اقتصادي مرستو او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو تضمین غواړي چې دا هم د شهادت له څټکو څخه و چې تاسو ته مې ولې درنو لیدونکو برخلیک ورځپاڼه راخلو برخلیک البته ونیزه ده ورځپاڼه نه ده برخلیک ونیزه لیکلي دي د طالب بندیانو خوشي کول یو مرموز سیاست د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکې د تاریخ په اوږدو کې د لوړو ژورو سره مخ پاتې شوي کله اړیکې تودې شي چې سړی فکر کوي هغه ټوله توخه منځه ماضي له یاده وایستل شوه او هر څه تیر په تیر او تیر په هیر شول او کله بیا دا اړیکې دومره خراب شي چې هغه د ماضي د کومې ښې شیبې اړیکې هم د سړي له یاده وایستل شي زمونږ اوسنی دولت هم د بن له کنفرانس نه را پدې خوا له پاکستان سره په همدغه یو حالت کې ژوند کوي او بلکې دا اوسنی دوه له تیرې هغو سره یو څه توپیر لري پاکستان له یوې خوا پر دې تورن ده چې طالبان روزي او افغانستان ته د جنگ لپاره راستوي او له بلې خوا د پاکستان ادعا ده چې د نړیوال ټولنې سره د هغه څه پر خلاف چې نړیوال تروریزم بولي د جنگ په لومړي لیکه کې ولاړ دي او نړیوال ټولنې هم پرې شدي راپرېښي دي تیر کال یعنی 1991 د وګي میاشتې په 29مه د سولې د عالی شورا رئیس استاد برهان الدین د کابل په فضیل اکبر خان مینه کې په خپل کور کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او افغان دولت ادعا وکړه چې ځانمرګي برید په پاکستان کې چمتو شوی و د برخلیک اونیزي سرلیکنه و درنو لیدونکو چې تاسو درنو ته مې ولسته او زمونږ د ورځپاڼو برخه هم پای ته رسېدلې ده دا د نن ورځې ورځپاڼې وې داسې درنو لیدونکو ته چې ما ولستې او مهم څه ټکونه تاسو سره شریک کړه